نو ما ته وایي دا د سړي زوی دی. یو سړی وایي مونځ ولې نه کوم ځکه نه کوم چې اودس نشم ساتلی. هلکه دا څه بهانه ده چې د الله مخلوق ته هېڅکله هم تکلیف مه ورکوئ، هېڅکله. دې دپاره حج نه کړي چې تره زوی مې تلی او حج ته زه نه یم تلی، ماما زوی مې تلی او زه نه یم تلی. داسې خلک هم الله پیدا کړي چې $9,000 ورکوي مګر بل څوک پرې نه خبروي. وایي چې یو انسان په یو موږي باندې الله تعالی 2 انسانانو بخل. اوی صحیح ده. اوی مال که د افغانان وران دي، مینه وران دي، د خپل وطن پیژني. خو ورانکار دی پکې خدای اصلاح کړي د ځان د ګرمېدو دپاره. ستا پې زړه خوږ شه، تا راواغسې چې د الله مخلوق دی یخ به شوی دی لستوڼي کې دی ورته ځای ورکړه، لستوڼی دی بند کړه چې دا ګرم شي. د دې وطن مشر خپل مشر وګڼئ او د دې وطن اوسېدونکي خپل اوسېدونکي وګڼئ. بس الحمدلله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب قابل قدر واجب الاحترام مشرانو کشرانو همزولو نوجوانانو او د حیا په پردو کې ناستو بیبیانو رب کریم جل جلاله مو سره زما د کامل ایمان برخه نصیب کا او الہ العالمین جل جلاله مو سره زما په صادر شو گناهونو د عفو قلم راکاگا. عزتمندو مبارک شپې ورځې دي د ټولې نړۍ مسلمانان چې په چا باندې حج فرض و د مهمې فریضې ادا کولو دپاره محنت وکړه خواري وکړه دا مهمه فریضه سر ته ورسوله الله تعالی دې ته قبول منظور کړي.
زمونږ او ستاسو د دې غریب هیواد د دې نوم ډېر حجاج لاړل په چا باندې چې الله تعالی کرم کړو دولت یې ورکړی و دنیا یې ورکړې وه هغوی م لاړل څه راغلل او څه پاتې دي خو عزتمند مسلمانانو یوازې حج کول نه دي د حج ادایګي ځان ته یوه فریضه ده خو بیا دغه حج ساتل څه معنا چې سبا ته څوک دا ونه وایي چې یاره دې حاجي ته وګوره بیت الله ته م لاړه او بیا هم په څلورو روان دی الله پہ کرم وکړه بیت الله ته م لاړه خو خپل د ضد او جهالت نه نه دی اوړېدلی دا خو به یو فردي د دې په وجه باندې هغه نیکان حجاج او محترم مقامات د بیت الله شریف د دې د وجې نه بدنامه شي دا ګوره وړه خبره مه ګڼئ تاسو به وایئ چې دا نور فرایض د دین ولې څوک نه یادوي وجه دا ده دا نور فرایض د دین هر څوک کوي او فرایض د حج دا ډېر کم خلک په دې کوي چې دولتمند به وي صاحب د استطاعت او د طاقت به وي نو که حاجي صاحب ته ووایي چې دا بل حاجي صاحب داسې غلط کار کوي نو هغه ورپسې سبا دېره دی نه وایي ځکه دی په خپله ماجي دی خو که حاجي صاحب خدا ناخواسته یو غلط عمل وکړه عام خلک ورپسې ډېر غږېږي همدغسې مثال د یو عالم هم دی عالم که غلطي وکړي بل عالم یې دومره نه یادوي خو لیکن عوام ډېر زیات یادوي ولې چا په خپله ملا نه او ملا ته دا معلومات دي چې که چېرته زه به دېره دې ورپسې ووایم که ونه وایم دا کار خو د علم د وجې نه دی کړی دا خو یو عمل چې راغی دغسې حاجي صاحب که یو عمل ناروا وکړه نو د حج د وجې خو یې نه دی کړی دا خو یو ګناه و انسان دی کوي مگر ځکه یادېږي چې دې سړي حج کړی دی بعضې خلک دا ګمان کوي ښه چې دا حاجي صاحب حج ته لاړه چې بیرته راځي نو سوچه مسلمان بی سوچه مولا بی سوچه تقوادار بی نه لکه لکه څنګه چې بیت الله ته د حج د تلو دپاره یو امر دی یو فریضه ده چې ادا دې کړه خو دغسې فرض مونځ دې هم کړی دی که نه دغسې د دې نه بهترینه خبره ایمان راوړل ما ویلیو چې بعضې عادات مونږ او تاسو پښتنو کې د عربو منتقل دي عربو د بیت الله شریف خدمت ډېر کو مشرکینو او د حجاجو خدمت به ډېر کو بیا به ویلي چې زما نه بهتر سړی بل نشته که زه ایمان راوړم که نه راوړم زه بهتره یم الله رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې دا خبره ذکر کړه صراحتا چې آیا هغه خلک چې هغه معمار او جوړول د مسجد حرام کوي یا د بیت الله شریف د ملمنو خدمت کوي کمن آمن بالله والیوم الاخر تاسو د هغې چا سره برابروئ چا چې ایمان په الله په ورځې وروستنۍ لرلی دی نه معنا دا د ایمان ډېر قوي شی دی د بیت الله شریف د حجاجو خدمت یا د بیت الله خدمت دا ځان ته یو بهتره خبره ده خو لیکن دې ته خو نه شي چې د دې نه وړاندې اول ایمان دی ګوره
که ایمان دی نه وي او تا ټول عمر د بیت الله خدمت کړی وي جنت به مخه مونږ ګوري خو که ایمان دې قبول که الله تعالی به جنت درکړي اوس مونږ او تاسو هم دا فکر لرو چې حاجي صاحب حج ته تللی چې بیرته راغی نو دی خو به هېڅ هم نه کوي بس برابر به هر څه هلکه انسان دی ګناه به هم ترې کېږي خطا به هم ترې کېږي بلکې دې نه خو به زیات کېږي ولې د دې نه خو به لږ زیات کېږي په نسبت د نورو مسلمانانو ولې دی چې بیت الله شریف ته حج ته تللی هلته څوک ویشتلي دي او شیطان چې وولې یا یو سړی په تیږه وولې ا دې پرېږدي هغه دروغ نه پرېږدي نو ضرور به ورانه راځي منظور مې دا و چې انسان نه ګناه وشو د ګناه په وجه باندې یو عمل مه بدناموه جرم فردي شی دی نو حجاج کرام چې راځي درخواست د هغوی په حضور اقدس کې دا دی چې و حجاج کرامو الله مو حجونه قبول کا الله مو ستا یو عبادات قبول کا خو یاد لرئ اوس د بیت الله نوم هم در پورې ونښته پام کوئ چې د بیت الله شریف نوم ګوره بدنامه نه کوي لکه څنګه چې هلته مو په عبادت کې کوشش وکړئ چې دقسې دوامداره په عبادت باندې پاتې شئ کوشش وکړئ چې دقسې دوامداره په نیکو اعمالو باندې پاتې شئ هلته مو چې څنګه د الله جل جلاله رضا لټوله کوشش وکړئ چې دغسې دوامداره د الله جل جلاله رضا ولټوئ نو بیا به دا خبره لږه قوي راشي زموږ استاد محترم به یوه خبره کوله وایي تاسو پوهېږئ دا حاجي صاحبان ولې بعضې وخت کې ورانۍ ډېر کوي چې حج نه راشي ورانۍ ولې ډېر کوي وایي وجه دا ده چې دی لاړ چې هلته شیطان وولي شیطان قسم وکړي ته به ما نه ښه ورځ وګورې یو سړی خو چا سره دشمني مشکل نه لري خو که ډز دې پې وکړه سړی خو دې نور هم ځان ته را بیداره کړه حاجي صاحب چې هلته ځي او شیطانان ولي په دې اوو تیږو باندې چې ولي نو دا وړه خبره خو نه ده که نه هغه دې هم داسې نه پرېږدي بیا هغه هم رانی کوي حسن بصري رحمت الله علیه باره کې راځي وایي چې دی یو ځل شیطان ولیده دا خبرې د کراماتو سره دي ښه وایي دی یو ځل شیطان ولیده نو هغه زنځیرونه په اوږه باندې اچولي بعضې وخت کې کرامتن الله تعالی یو انسان ته وښیي دا د الله کار دی د انسان کار نه وي بعضې وخت کې الله تعالی داسې یو کار وکړي د نیکانو بندګانو سره زنځیرونه په اوږو اچولي وایي دا چا تړی وایي په دې خلک تړم یو زنځیر یې پکې ولید د اوږد غوندې وایي دا دی لکه چې ما پسې راوړی حسن بصري صاحب ورته دا لکه چې ما پسې راوړی او ورته وایي نه زه چې علما په کوم زنځیرونه تړم هغه ډېر غټ دي ولې څنګه چې د ملا درجه اوچته ده نو دغسې د هغې ګمراه کول هم ګران کار دی ګوره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فقیه واحد یو فقیه او پوه عالم اشد علی الشیطان من 1000 عابد د زرو عابدانو نه په شیطان سخت دی زر عابدان به ګمراه کړي خو یو فقیه عالم نشي ګمراه کولی دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده نو د هغې دپاره ډېر غټ چال هم پکاري نو حاجي صاحب چې اوس حج ته تللی چې بیا راځي نو اوس چې شیطان دا دوکه کوي نو ډېر چلونه به کوي ځکه ده خو هلته ویشتلی دشمني ورسره تازه کړې ده د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا د بخاري شریف روایت دی حجاج کرام دې ټول واوري او په دې د عمل کوشش وکړي نبی علیه السلام څه فرمایي نبی علیہ السلام فرمائی من حج للہ چاچے دا اللہ جل جلالہ دا رضا دا پارا حج کر پا دے ٹھیکی مصر خلاص شد دا چا دا پارا نہ کئی
دې دپاره حج نه کي چې تره زوی مې تلی او حج ته زه نه یم تلی ماما زوی مې تلی او زه نه یم تلی نه حج یې کړی یوازې په یوازې د الله جل جلاله د رضا دپاره کړی من حج لله چا چې د الله جل جلاله د رضا دپاره حج وکړه او بیا فلم يرفث ولم يفسق نه یې ګناه وکړه نه د ګناه خبرې وکړې یو د ګناه خبرو ته ځان جوړول دي او یو ګناه کول دي مثال یې داسې دی یو سړی وي چې یاره چېرته چې غلا کړی وی او دونه پیسې هم ګټلی وی او دومره دا اوس د ګناه ویل دي یو سړی عملا اقدام کوي ورځي غلا پسې دواړو کې فرق شته نو نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم حاجي هغه حج وکړه د الله دپاره نه د ګناه خبره وکړه او نه یې ګناه وکړه څنګه الله تعالی د دې حج نه راواپس کوي پوهېږئ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي رجع کیوم ولدته امه دسی الله د ګناه نه پاک راولیږي لکه دی چې نن د موره پیدا وي بخاری شریف روایت ده دی الله دسی د ګناه نه پاک کی لکه دی چې نن د موره پیدا وي زمون حجاج کرام حج کی مگر بیا د دې حج سره سره داسې اعمال کوي چې انسان ورته حیران شي همغلته میدانوی کې داسې اعمال ادا کی کنزل او بدر دی او فلان او فلان دا مکوه ځکه تا باندې الله لویه پیرزوینه وکړه د حج یو لوی حکم در باندې ادا کړه دا ګوره وړه خبره نه ده موږ سره عمره کې زمونږ څه معتمرین ملګري وو د عمرې نو هلته بیا مدینې منورې ته چې لاړ شو خو چې بېرته راځي نو هلته خو بیا یې حرام تړی ځکه هلته میقات راځي نو حجاجو احرامونه تړلي روان دي په دې کې یو ځای کې دمم کوله موټر یې ودرو نو چې ویې درو د مانځه وخت مونځ هم کو کله چې د موټر ته راختلو نو هلته خو موټر معلوم دی د هر چا خو بعضې سړیان داسې وارخطا غوندي د نور موټر د هغې نه معتمرین زمونږ دې موټر ته راختل نو هغې دروازې خولې کې څه معتمرین ناستو عمره کوونکي حاجیان نو داسې دروازې د نورو خلکو بیرون نه نیولې او ځان یې پسې ځوړن کړی دی ډریور هم ورته اواز کوي کلنډر هم اواز کوي چې لاړ شئ مخکې نور موټر شته خو دوی ځان نه کلک نیولي ځانونه یې کلک نیولي دي بهر تقدیر خو دا کم حاجي چې دی دروازې سره ناست دی پتنګ او ده بس دالو که راواغېست د هغې په دې ګوتو باندې خښوي او داسې کنځلې بدلې دي ستاسو داسې او ستا داسې کوشه ورک شه زه ورته یم حاجي صاحب ته خو په احرام کېږه نه دا خو ګناه ده نو ما ته وایي دا د سړي زوی دی نو که نه دی نو ته خو ورانه دې وکړه که نه ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې چا حج وکړه د ګناه کار یې ونه کړه او ګناه یې ونه کړه الله یې داسې را واپس کړي لکه دی چې نن د موره پیدا یې معنا ده الله یې ګناهونه معاف کړي خو یاد لرئ دې سره صغیره ګناهونه معاف کېږي ګوره ښه کبیره ګناهونه دا نه معاف کېږي هغې دپاره توبه شرط ده او بیا په کبیره ګناهونو کې د پردي حق چې در په غاړه وي هغه ګوره په ګناه به په توبه باندې نه معاف کېږي هغه به واپس کوې ورکوې به یې ورته زمونږ دا بعضې حاجیان ملګري چې لاړ شي په دې نیت باندې چې وایي چې ډېرو خلکو سره مې بدۍ کړي دي زه هلته به د الله نه بښنه وغواړم بېرته به راځم الله درته ستا حق خپل معاف کوي چې د الله حق کم دی د بنده حق درته الله تعالی نه معاف کوي د بنده حق به ورکوې بهر تقدیر عزتمندو څومره حجات چې راغلي که اجړې راغلي دي زنانه
هغه د خپل د حج د ساتلو دپاره اخلاص هم پیدا کی، غیبتونه دې پرېږدي، د بل مسلمان سره عداوت او دشمني دې پرېږدي. بلکې زه وایم چې ای حاجي صاحب که ته چېرته راغلی او ستا د چا سره دشمني ده، لاړ شه اول هغوی کره لاړ شه، هغوی سره مصافحه او ستړي مشي وکړه، ورته ووایه په ما الله احسان وکړه، د الله د احسان بدل کې ما دا احسان وکړه ستا سره چې ما سره دې څه زیاتی کړی او ما درته بخښنه وکړه، او که ما نه څه زیاتی شوی ما ته بخښنه وکړه. دې ته ویلی کېږي د حج ساتنه په دې طریقې باندې. بعضې خلک وي که نه ځکه نه ځمه چې زه ځکه نه ځمه حج ته چې بیا ساتلی نه شم. دا غلطه خبره ده. وی ساته که نه، ولې څه چل دی؟ یو سړی وایي مونځ ولې نه کوم؟ ځکه نه کوم چې اودس نه شم ساتلی. هلکه دا څه بهانه ده؟ هلکه ډوډۍ نه خورم. ولې نه خورې ډوډۍ؟ ګټلی نه شم. دا غلطه خبره ده. چا منې کړی وی ګټه که نه؟ چا منې کړی اودس وساته که نه؟ چا منې کړی حج وساته که نه؟ مشکل خو نه لري. خو ته د الله حکم تاخیرول، وروسته کول د دې دپاره چې زما بچو واده نه دی کړی، زه ځکه حج ته نه ځم، ما بچو ته ودونه نه دي کړي، ځکه حج ته نه ځم. آیا اوس لا ډېر وخت دی، ځوان یم، بیا به حج ته لاړ شم، حج نه سم ساتلی، ځکه حج ته نه ځم. دا ټولې بې ځایه خبرې دي. والله که د دې یوې خبرې جواب هم الله جل جلاله ته په ورځ د قیامت کې وکړو، نشو کولی. نو چې دې شو کولی، وجه څه ده چې ځان د الله تعالی ته نور هم مجرمان کوو؟ او ولې تا ته د ژوند فرمان راوړی، که چېرته مړ شو نو بیا تاسو ما مخکې ویلي یو سړي ته الله استطاعت او طاقت ورکړی، دولت یې ورکړی، د لارې د تلو او د بیرته د راتلو او په کور کې تر راتلو پورې مصرف لري، او دی حج ته نه ځي، په ده باندې حج فرض دی، او د دې دپاره نه ځي چې بچو ته مې ودونه نه دي کړي، یا دې دپاره چې ساتلی نه شم. دی دقسې ګناهګار دی لکه یو سړي باندې چې د ماسپښین مونځ فرض شه یا د مازدیګر مونځ او قصدن یې نه کوي. د هغې جواب به دی پخپله الله تعالی ته کوي، پخپله. منظور مې دا و عزتمندو، حاجي صاحبان دې په خیر راشي، الله دې زمونږ او ستاسو ټول مسافرین په خیر دې وطن ته راواپس کړي. خو یاد لرئ حجاجو، او سپین ږیرو، او ځوانانو، او زنانو، چا چې حجونه وکړل کوشش وکړئ چې بیا د حج نوم بدنامه نه کوي. ګوره، او تاسو په دې پوهیږئ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه د هغې حاجي باره کې چې د الله د رضا دپاره حج کوي، حج مبرور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغې جزا او بدله څه وایي پوهیږئ؟ مسلم شریف روایت ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. چا چې د الله د رضا دپاره حج وکړ، حج مبرور دو معنی، یو معنا دا چې حج په یو ځل فرض شوی وي که په دویم ځل ثواب دپاره ورځي، یا هم د اول ځل باندې حج ته ځي خو د الله د رضا دپاره ورځي. د دې بل څه بدله نشته مګر جنت بدله ده، الله به ورته جنت ورکوي. نو جنت ګټې، د جنت د ګټلو دپاره لږ څه ناڅه حوصله هم پیدا کړه. او تاسو پوهیږئ نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د خپلو امتیانو دپاره ډېر آسانې لارې ورته ښایي، آسانې لارې. هغه انسان چې الله ته خوښ دی، هغه انسان چې الله ته خوښ دی او الله ورسره مینه کوي، دا پیژنئ چې څوک دی؟ ډېر آسان، نبی علیه السلام یې ډېره آسانه پیژندګلونه کړې ده. څوک دا غواړي چې زه د الله تعالی خوښ شم؟ لاس پورته کوي. ماشاءالله ټول دا وایي. ګور نو اوس زه د رسول الله مبارک د خولې مبارکې نه بعضې اعمال نقل کوم، اب انشاءالله ټول کوو که نه به کوو؟ صحیح ده که نه؟ انشاءالله العزیز یاره د انشاءالله هم پکې مو وایي، انشاءالله شک د پاره راځي، جزمن یې ووایي چې کوو به. نو ځکه
علما لیکي یو سړی قسم کوي که نه هغه وایي چې قسم کوي او بیا وایي چې زما د الله په ذات قسم وي انشاءالله چې دا کار کوم نه قسم یې درست نه دی ځکه انشاءالله د شک دپاره راځي یو سړي ته مسلمان انشاءالله مسلمان خدای انصاف روزي که ځان دې تباه کړه مونځ دې وکړه انشاءالله چې ومې کړه انشاءالله د شک دپاره راځي ښه من په نیت د استعانت ویلی شو د الله جل جلاله د مرستې په نیت ویلی شو چې انشاءالله دا اعمال به سرته رسوي هر سړی دی په دې باندې فکر وکړي روایت د معجم کبیر طبرانی دی دویم جلد صفحه نمبر 353 کې دا حدیث مبارک نقل کوي رسول الله مبارک سے فرمائی احب الناس الى الله په دې ټولو انسانانو کې الله ته خوښ هغه انسان دی اوس چې پیغمبر وایي چې دا ورته خوښ دی دا انسان به الله ته خوښ که خوښ به نه وي خوښ به نبی علیہ السلام فرمائی په انسانانو کې خوښترین انسان الله ته څوک دی وایي انفعهم للناس اول هغه انسان الله ته ډېر خوښ دی چې دی خلکو ته فایده ورکوي یو مسلمان دی بل ته فایده وررسي یو مسلمان دی بل ته نفع وررسي د هغې مرسته کوي د غریب مرسته کوي د بېوزله مرسته کوي د مظلوم مرسته کوي او د ظالم مرسته هم کوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل تاسو د ظالم مرسته مو کوي د مظلوم هم یا رسول الله د ظالم څنګه مرسته وکړو د مظلوم مرسته خو پیژنو نبی علیه السلام فرمایي مظلوم سره دا مرسته ده چې د بل د ظلم نه اخلاص کوي ظالم سره دا مرسته ده چې د ظلم کولو نه بچ کوي کنه ورته ظلم مه کوه هغه انسان چې الله ورسره مینه کوي اول هغه سړی دی هغه عمل دی انفعهم للناس چې خلکو ته فایده وررسوي کوشش کوئ په ځان لږه سخته واخلئ بل مسلمان ته فایده ورکوي یو سړي ته پکار شوې ځان باندې سختی تیره کا په ځان سخته تیره کا بل مسلمان ته فایده ورکا انفعهم للناس چې ډېر فایده ورکوي خلکو ته ډېر الله دې دا عمل موږ تاسو کې راولي دویم هغه انسان چې الله ته خوښ دی هغه څوک دی یکشف عنه کربة دویم هغه انسان دی چې د بل مسلمان نه تکلیف لرې کوي کرب دو معنا دی یو معنا غم او مصیبت دویم معنا تکلیف هغه انسان الله ته ډېر خوښ دی چې بل مسلمان نه تکلیف لرې کوي تاسو پوهیږئ رسول الله مبارک چې فرمایي چې د ایمان شاخونو کې بهترین شاخ کم یو دی لا اله الا الله او بیا وایي چې هغه وړوکی دا دی چې د لارې نه د ضرر شی لرې کول اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو واقعا نقل کړې ده وایي چې یو انسان په یو موږي باندې الله تعالی دوه انسانانو بخل په یو موږي وایي څنګه وایي یو سړي سره موږی په لاس کې و مخکې خو دا پیاده مزلونه ډېر نو د مسجد دیوال سره خوا کې هلته یو موږی ټک وهه په دې نیت باندې چې چا سره څاروی وي دلته به یې تړي نو الله جل جلاله هغه ته په ده بخښنه وکړه بل سړی راغی چې وی کته هلک وي دا خو مسجد دی کېدی شي ماښام یې څوک په دې لاره ځي خپی پکې وننښلي هغه بېرته موږی وویسته الله په دې باندې وبخ ولې عمل یو دی چونکې نیتونه جدا دي انفعهم للناس دوانو کې خلکو ته فایده وکړه نه وه دوانو کې خلکو نه تکلیف لري کې که لرې نه که دریم نمبر هغه انسان چې الله تعالی ورسره مینه کوي نبی علیہ السلام فرمایي او یقضي عنه دینا یاره دا خو به لږه مشکل شي دا به لږه مشکل شي نبی علیہ السلام فرمایي دریم سړی هغه دی چې په چا د چا قرض وي او دی د هغې په ځای قرض ورته ورکړي چا لکه دې سړي ته څه وایم دا قرض ته واخله دا ډېر سخت کار نه دی روپۍ ورکول دي که نه ورور اسانه کار خو نه دی
زمونږ استاد ویل دا روپۍ ته روپۍ نه دي ته روح پایي وایي روح ورسره ژوندی او خلکو ورته چېرته ځای جوړ کړی زړه د پاسه زړه د پاسه خلکو ځای ورته جوړ کړی نو روپۍ څوک چاته ورکوي سیوا خو شته نیکان بندګان داسې نیکان بندګان شته والله العظیم چې انسان ایمان ته حیران شي انسان ایمان ته حیران شي ما ته یو سړي زنګ ووهه نوم یې نه اخلم ما ته وایي چې دلته څه خلک راغلي دي او ما ته وایي چې تا ته الله وس درکړی زبنګ د کلي ترانسفارمر سوځېدلی دی که دې کې موږ سره مرسته وکړي ځکه دا خلک غریبانان دي او دا ترانسفارمر وړوکی دی ما ورته ویل چې څو روپۍ راځي ما ته یې ویلې چې $9000 پرې راځي ما ویل که دا پوښتنه رانه کوي چې دا پیسې ورکړم که ولې نه کړم که نه ما ورته ویل چې حاجي صاحب نو بیا و چې دا پیسې ورکوم خو چې چا ته یې ورکړم د کلي مشر ته یې ورکړم دا خو بریا کې نه راځي الله اکبر ما ورته ویل داسې یو کار وکړه چې دوی نه پوښتنه وکړه چې ما ته خو معلومات نشته دا ترانسفارمر چېرته خرڅېږي یا تاسو چې چا کوم ځای یاد کړی دی زه خو نور ځای نه پېژنم کېدی شي هلته ارزانه ورکړي دوی به تا ته هغه پته او معلومات درکړي ته یې ځان سره واخله او لاړ شه هغې سړي ته پیسې ورکړه ځکه ستا ارمان دا دی چې څوک راباندې پوه نه شي او هغه ته به ووایي چې ما هېڅ چا ته مو نه ښیو چې سبا ته دا خلک راغله ټرانسفارمر ورته ورکړه وایي بیخي صحیح ده داسې خلک هم الله پیدا کړي چې $9000 ورکوي مګر بل څوک پرې نه خبروي او داسې وږي خلک هم الله پیدا کړي داسې وږي خلک هم الله پیدا کړي چې وی په چانده کې 10 روپۍ واچوي هغه لسګونه هم جیب نه راوباسي داسې ورته ګوري را ګوري بیا وغورځوي بیا جیب کې بیا وګوري بیا وغورځوي بعضې خلکو 500 عادت دي چې ډېر وږی که نه 500 ورکړي نو بیا وایي دی خو هغه ماته خو پکې نشته 10 روپۍ وګوري نو هلته خو 10 روپۍ باقي پاتې کېږي چې د 10 روپۍ ورکړي نو بیا ویله که نشته ښه ده 2-3 څپونه داسې وګوره نو بیا آواز وکړه 2-3 څپه چې وګوري داسې بیا مخ راواړئ والکه چاندې والا ماتې خو نه دي راغلي بیا چې کله راشي هغې خوانه سړی دی پې آواز وکړي هغه بقایه راوړئ ټول کلي ته ځان په شرمونو وشرمئ منځ کې به یې ورکړي 10 روپۍ منځ کې به یې ورکړي 10 روپۍ وي او داسې ځوانان هم الله پیدا کړي چې $9000 ورکوي او څوک پرې خبرېږي نه هغې ته بیا الله داسې ورکوي چې بل څوک پرې نه خبروي نبی علیہ السلام فرمایي آدم علیہ السلام اولاده که تا په حساب ورکړه وکړه په حساب به یې درکړم که بې حسابه دې ورکړه وکړه بې حساب یې درکوم الله سره څه کم نو کوشش کوئ چې په دې باندې عمل وکئ صحیح ده کېدای شي بعضې خلکو راته قارم راشي چې یاره مولوي صاحب ته خو سمه خبره نه کوې بغیر د تاوان نه درکې بل څه نشته اوس څوک پیسې ورکوي بهر تقدیر الله دې مونږ تاسو کې دا عمل راولي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څلورم څوک دی څلورم او یطرد عنه جوعا څلورم هغه انسان الله ته ډېر خوښ دی چې بل مسلمان نه ولږه دفع کوي بل مسلمان نه ولږه دفع کوي ولږه هغه غریب دی کمزوری دی وسې نه کېږي توان یې نشته او دی ورځي مرسته ورسره کوي یا د پیسو د نقدو یا د ډوډۍ یا د قطر خو چې هغه انسان موړ کې موړ ولږه ترېنه واخلي رسول الله مبارک ورته افضل الصدقه ویلی دی ګوره نبی اسلام فرمایي بهترین په صدقاتو کې هغه صدقه ده چې ته یو وږی ځیګر موړ کې دغه وږی ځیګر یاد که دا مسلمان یاد نه که چې یوازې مسلمان پورې ولګېږي انسان یاد نه که چې یوازې مسلمان او کافر ولګېږي یوازې رسول الله مبارک ویلي چې یو وږی ځیګر موړ کي مطلب دا که تا یو زناور ته هم ډوډۍ واچوله یو زناور دې موړ که الله به ته په دې باندې اجر درکوي د زناور هم خیال ساتئ خیال یې ساتئ ګوره یو خیال ساتل دی یو ساتل دی دې دواړو کې فرق شته که نه سپی دی ساتې به نه
خو خیال به ساتي ګوره دانه چې د انګریزانو غوندې سپي دي پیدا کړي او سپي مینځي تمام ورځې نه سپی په کور کې مه ساته بیا د رحمت فرشتي نه راځي که سپی وږی او ډوډۍ ورته واچوه که سپی وږی او تږی او اوبه ورته واچوه ځکه دا د الله مخلوق دی یو عالم تیر شوی دی ډېر ښایسته سیرت النبي لیکلی علامه شبلي رحمه الله ورته وایي علامه شبلي صاحب د ده په واقعاتو کې راځي علامه شبلي رحمه الله چې کله وفات شو الله تعالی ته پوښتنه وکړه ورته وایي چې شبلي په دې پوهېږي ته مې بخلی خو پوښتنه درنه کومه چې په څه شي مې بخلی علامه شبلي صاحب وایي چې ما ورته ویل چې یا الله بکثرت صلاتي مونځ مې ډېر کړی کیدای شي په دې به دې بخلی وایي چې نه وایي په ډېرو روجو نیولو ځکه ما روجې ډېرې نیولې وایي نه په دې مې نه بخلی وایي ښه کتابونه مې لیکلي وایي په دې مې نه بخلی وایي زکات مې ورکړی وایي په دې مې نه بخلی مې چې یا الله نور څه شی پاتې شو وایي راته وایي چې یو ځل ته د کوفې په بازار کې روان وې د کوفې بازار کې باران ورېده جبه دې اچولې وه جبه خو پېژنئ هغه ځان د ګرمېدو دپاره چې خلک اچوي مونږ تاسو په دې وطن کې یو کبر هم پکې لرو لاسونه پکې نه ورکوو لاسونه زوړن روان یو بس دا کبر دی ګوره داسې مه کوئ لاسونه پکې ورکوئ دا د کبر علامه ده څادر هسې زوړندول هم ناروا دي وایي دا دې په تن باندې و ته روان وې باران ورېده یخني وه نو یو د پشه کې بچی و او دا داسې د دوو دیوالونو تر منځه یو ترق و دې کې ننوتی یو چاود و د ځان د ګرمېدو دپاره ستا پې زړه خوږ شه تا راواغسه چې د الله مخلوق دی یخ به شوی دی لستوڼي کې دې ورته ځای ورکړه لستوڼي دې بند کړه چې دا ګرم شي هغې وخت نه ما فیصله وکړه چې علامه شبلي تا زما په مخلوق رحم وکړه زه په تا رحم کوم ما درته بخښنه وکړه د الله مخلوق بېعزتي د چا مه کوئ د الله د مخلوق په قدر چې د الله تعالی بخي ولکه تاسو ته د مور او پلار په قدر د الله بخي که نه بخي د ښځې په قدر د بخي او که نه بخي ګوره سپک چاته مه ګوره هر څوک چې سپکې چاته مه ګوره ولې الله جل جلاله په دې باندې سخت خفه کېږي الله تعالی په دې سخت خفه کېږي منظور مې دا د عزتمندو کوشش دا کوئ کوشش چې د الله مخلوق ته هیڅکله هم تکلیف مه ورکوئ هیڅکله بهر تقدیر الله دې مونږ تاسو په دې عاملینو ګرځوي چې په دې وطن کې مونږ تاسو اوسیږو د دې وطن وګړي خپل وګړي وګڼئ او د دې وطن حکومت خپل حکومت وګڼئ د دې وطن مشر خپل مشر وګڼئ او د دې وطن اوسیدونکي خپل اوسیدونکي وګڼئ بس همیشه د پاره چې مشران کومه فیصله کوي هغې باندې ښه ګمان لرئ په کور کې هم چې مشر یو فیصله وکړي نو کشرانو نظر هغې ته نه رسېږي خو چې کله څه وخت بعد تېر شي بیا وایي دا خو ډېره ښه فیصله کړې وه بهر تقدیر الله دې زمونږ او ستاسو دا وران ویجاړ وطن آباد کړي او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د دغې وطن ورانېدل یا د دغې وطن جنګ الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په خوب کې هم نه راښایي کم خلک چې د دې وطن ورانول غواړي یا د وطن کې فساد غواړي الله دې د خپل قهر په سپېړه باندې ووهلی کړي او خداوند کریم دې باقي افغانان نه کړی ټول امت مسلمه ته موږ دعا کوو الله دې ټول امت مسلمه عموما وبخي عموما دې الله د ټولو حفاظت وکړي او خصوصا دې الله تعالی د افغانانو حفاظت وکړي د دې وطن د آبادۍ دپاره دعا غواړئ هر مسلمان باندې دا حق دی چې یا الله زموږ دا وطن آباد کړي په هر افغان باندې یا الله زمونږ دا وطن آباد کې خداوند کریم بل چاته محتاج مه کې والله چې کم خلک بیرون تلي هغې نه پوښتنه وکړي د دې وطن قدرداني به درته بیا میلاو شي بیا به درته مخې ته راشي دغه وطن دی چې مونږ او تاسو پکې آزادانه ژوند کوو الحمدلله په نورو هېوادونو کې آزادانه ژوند نشي کولی ما نه یو چا پوښتنه وکړله وایي چې دا بعضې افغانان ورونه بیرون خارج کې اوسېږي وایي ښه صحیح رواني خو چې د افغانستان خاورې ته داخل شي نو خیزه کې شروع کړي دا ولې ما ورته ویل ته څه وایې وایي ورانکاري دي که ما ورته ویل نه وایي څنګه مالې مور چې چېرته لاړی شي او ماشوم ورسره وي
او دا ماشوم چې کله لاړ شي هلته میلمستیا ته بوځي هلکه هلته خیزه کې وهي جواب راکوي هلته تیز تیز د چا په کور ورځي خو چې کله کور ته خپل لا داخل شو د مور د غېږې نه کوزیږي که نه کوزیږي او بیا دلته په دې کور کې منډې ترډې وهي که نه وهي نو ما ورته ویل چې افغانان باندې خپل وطن ګران دی خپل وطن دی ځکه پکې خیزه کې وهي که نو تا ته زور څه دی اوی صحیح ده اوی مال که د افغانان وران دي مینه وران نه د خپل وطن پیژني خو ورانکار دی پکې خدای اصلاح کړي الله دې پکې ورانکار ته هدایت وکړي دعا وکړي په جمع خداوند کریم زموږ د ټول نه راضي شي الله داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي خداوند کریم زموږ د ټولو په ګناهونو د عفي قلم راکاږي الله صغیره او کبیره ګناهونه مو معاف کړي خداوند کریم ستا د محبوب وعده ده تا خپل محبوب سره وعده کړې ده چې زما بندګان ما ته لاس پورته کړي ما ته حیا راځي تش نه واپس کوم رب زموږ لاسونه تش مه واپس کې الہ العالمین کوم حجاج مسافر دی الله په خیر راورسه کومو خلکو حج ته تلل نصیب نه وي اوسه پورې نصیب شوی نه الله سره زموږ نصیب کا کم خلک تلي خداوند کریم بار بار نصیب وګرځوه الله زموږ د ټول نه راضي شه رب داسې راضي شي بیا ناراضه نه شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم